بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه وسلم. د ډیر ځنډ وروسته بیا د قدوري 14 درس مو آماده کړی دی. دا چې ډیر سخت مصروفیت و، د تعلیمي کال ابتدا و، داخلي وې، تقسیم اوقاتونه جوړول و او د ټول تعلیمي سلسلې آمادګي و، نو ځکه مې دا درسونه وځنډول. د دوستانو یې کور ودن چې وخت په وخت باندې پوښتنه کول چې دغه درسو ته باید موږ ادامه ورکړو. نو الله تعالی دې ماته توفیق راکړي چې زه دغه درس مکمل کړم او دغه د قدوري شریف ټول درسونه ډېر ژر دغه کم آماده کړم. نو د قدوري شریف 14 درس دی. موضوع د الحدث بیا اودسیا فی الصلات په لمانځه کې چې انسان په لمانځه ولاړ وي بیا اودسیا ورته پیښه سي، نو دته څه کول پکار دي. او په دې کې یو ډېره مهم مسله هم شته، هغه دا ده فإن سبقه که چیرې د لمونځ کوونکي ته ورپېښ سو الحدث بیا اودسیا، په خپله یې ځان نه دی بیا اودسه کړي، په خپل قصد یې دا کار نه دی کړي، بلکې د ده د اختیاره پرته دته بیا اودسیا ورپېښه سول، اودس یې مات سو. انصرفه وجې ګرځېږي. فإن کان اماما که چیرې دغه لمونځ کوونکی امام و، استخلفه یو څوک چې خپل د خلیفه وګرځي، د ده خو اودس مات سو پر 2 رکعت مثلا دی چې وګرځېږي د اول صف څخه چې یو څوک راکش کړي پر خپل ځای چې ودري، هغه خلیفه به دا پاتو کسانو ته لمونځ ورپوره کړي، دی به ولاړ سي. او که امام نو یوازې لمونځ کوونکی و، هغه به نو خلیفه نه نیسي، هغه ځي بس څه چم کوي وتوضأ اودس یې تازه کړي، وبنا بنا دې وکړي علی صلاته د ده پر لمانځه باندې. دا بنا چې ده دا ډېره مهمه مسله ده او څه شرایط هم لري، څه تفصیل هم لري. بنا دې ته ویل کېږي چې 2 رکعات یې کړي دي، پر 3 رکعت باندې یې اودس مات سو، دی بل هېڅ نه کوي، وجې ګرځېږي ولاړ دې سي اودس تازه کړي، بېرته چې راسي پر کوم ځای چې لمونځ درولی و د هغه ځای څخه چې شروع کړي. هغه 2 رکعت سي وه، دا د 3 رکعت پر کوم ځای چې د ده اودس مات سوی د هغه ځای څخه شروع کړي، دې ته بنا وایي. پر پاته لمانځه باندې چې د هغه کړي چې دی هغه لمونځ یې سي دی، چې پاته دی هغه دې پر کړي باندې بنا کړي. ما لم یتکلم تر څو چې د خبرې نه یې کړي، د دې کې یو څو شرطونه نور هم شته. هغه وخت دی بنا پر دا پاته لمانځه باندې کولی سي تر څو د داسې کار نه یې کړي چې هغه د لمانځه سره په ټکر کې وي. مثلا کې خوراک وکړي، کې چښاک وکړي، کې خبرې وکړلې، یا داسې کار وکړي چې هغه ته هېڅ ضرورت نه و. دا تګ و راتګ د اوداسه دپاره د حرکات دا خو یو ضرورت دی، نو ځکه شریعت اجازه ورکړې ده، دا د یو عذر بلل سوی دی. اما نور داسې کارونه چې هغه ته دی اړتیا نه لري او ویې کړله، یا یې بلابود وخت تیر کړي، نو بیا دی پر د لمانځه باندې بنا نسي کولی، بیا به نو د لمونځ د سره څخه راګرځي. او یوه خبره بله دا ده چې د اودس د ده مات سو په د لمانځه کې فورا به ګرځي، انصراف به کوي، فورا به ګرځي. که چیرې پر هغه ځای ودرېدی چې دا نو څنګه کار پېښ سو، چورته فکر د یوه رکن د ادا کولو، یو رکن مثلا د یوې رکو ادا کولو په اندازه، یا د یوې سجدې کولو په اندازه باندې ځنډ وکړي، فورا یې ونه ګرځېدی، بیا هم دی بنا پر دا پاته لمانځه باندې نسي کولی. او همدارنګه داسې به اودس مات سوی وي، په داسې بیا اودس مات سوی وي چې د ده قصد نه وي، د ده د قصد او د ده د اختیاره پرته اودس مات سوی وي، او په داسې بیا اودس مات سوی وي چې هغه د ده د بدن څخه خروج کړي، د ده د بدنه د یو شي په راوتلو سره اودس مات سوی وي. که چیرې داسې وي چې یو کچره، یو انبار، یو مرداري مثلا دی پر لمانځه ولاړ، یو مرداري راغله پر بدن یې وموښتل، کالي یې مردار سوله، په دې سره خو هم د دا د لمونځ باطل سو چې کالي یې مردار سوله، لمونځ یې باطل سو، نو دی نسي کولی چې ولاړ سي کالي پرېږدي، د اخوا راسي پر لمانځه بنا وکړي. همدا ډول قدوري ملا صاحب نشته کړي والاستیناف لمونځ د سره راګرځول افضلو، دا ډېر غوره دی. که چیرې سړی پر لمانځه باندې ولاړې بیا اودسیا درته راله، که څه هم دته بنا جایز ده سره تر هغه څو شرطو چې موږ یادونه وکړله، مګر بیا هم که دی د لمونځ ولاړ شي اودس تازه کړي او لمونځ د سره څخه راوګرځوي، دا نو هغه افضله او غوره کار دی. بیا هم که ده بنا کوله پر دا پاته لمانځه باندې، نو چې اودس یې تازه کړي پر هغه ځای باندې بنا وکړي هم صحیح دی، او که بیرته دغه اول ځای ته راسي او لمونځ پوره کړي دا هم صحیح دی. مثلا د خبرې اودس یې مات سو، دی فورا وګرځېدي اودس یې تازه کړي، اوس نو په کوم ځای کې چې دا اودس تازه کړی دی په هغه ځای کې د لمونځ پاته لمونځ مکمل کړي هم د ده اختیار دی، او که بیرته دغه اول ځای ته راځي چې پر کوم ځای باندې د لمونځ پاته سوی و پر هغه ځای پوره کوي، دا هم د ده دپاره اختیار دی، دی یې کولی سي.